انګلستان د امریکای ملاتړ نه کړي، جرمني نه کړي، فرانسې نه کړي، حتی لکه څه انتقاد هم څه کړي دي یعنی هغه په ارتباط باندې کنه. نو په دغه ساحه کې خو دنیا خپل هغه خودلای دی په اصطلاح، او عربي ممالک خصوصا عربستان، سعودي او امارات د مخکې له جنگ نه ډیر فشار او ډیر ټینګار وکړ چې په ایران باندې باید حمله ونشي. خو اوس داسې ښکاري چې د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو رئیس جمهور ټرمپ ته قناعت ورکړی وو چې دا هم د امریکې په ګټه ده او هم د اسرائیل په ګټه ده، او دا جنگ به د ډیر لنډ وسیږي او دوی به برای پکې د دوی حتمی ده. نو په حساب باندې دا جګړه سره راغله. دومره برخه دي تاسو ته خبرو دا ده چې د جګړې او هغه د منفي اقتصادي عواقبو په حق دنیا څه کړي دي کنه. په دغه ساحه کې بیا ډیره ملامتي ایران ته متوجه کیږي. دا د ایران پالیسی ده، د ایران هغه ده کړنلاره ده په دې حصہ کې چې اقتصاد د دنیا ورته هغه کېږي، ورنه متضرر کېږي. هغوی نه غواړي چې د هرمز لارې نه د تیلو هغه لاړ شي، او هغوی هدف دا ده چې په دې لارې په امریکې باندې فشار راوړي.